په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتونبایوا او ورسره مل پلاوي د میدان وردګ ولایت له والي سره وکتل. په یاده لیدنه کې ښاغلي والي د بشپړ امنیت ډاډ ورکړ او زیاته یې کړه چې په دې ولایت کې د پروژو پلي کېدو، پانګونې او نورو برخو کې د کار لپاره ښه زمینه برابره کړې. الحمدلله په ټول افغانستان کې بالخصوص په میدان وردګ ولایت کې سرتاسري امنیت ته هیڅ ډول امنیتي ګواښ وجود نه لري. هر قسمه هر ډول پروژو ته تر بل هر وخت اوس د تطبیق ښه زمینه مساعده ده. د ولایت په کچه د اړونده سکتوري ادارو، ولایت مقام، ولسوالیو، یونما، خیریه، نهادونه او مؤسساتو سره ډیر ښه همغږي وجود لري. په ولایت کې د همکارو مؤسسو سره په مشترک ډول ولسونو ته خدمتونه وړاندې کیږي. په دې لیدنه کې ښاغلي اوتونبایوا په میدان وردګ ولایت کې د ځینو نیمګړو پروژو پلي کېدو، د کډوالو ستونزو ته د رسیدو، روغتیا او زده کړو په برخه کې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړ. ستاسو هغه غوښتنې موږ ټولې واورېدې، نو موږ کوشش وکړو چې هغه که ټولې نه وي، څه اندازه ستاسو غوښتنې پر ځای شي او موږ نړۍ نه په ټولې دنیا باندې دا غږ دی او هیله لرو چې ټوله دنیا، ټوله نړۍ کوشش وکړي چې د دغو ستونزو د حل لپاره اضافي سرچینې پیدا کړي، اضافي منابع. ورته مهال د میدان وردګ ولایت مسؤلینو زیاته کړه چې یاد ولایت د اقلیمي بدلونونو او طبیعي پیښو له امله زیانمن شوی او له دوی غوښتنه وکړه چې دې برخې ته پوره پاملرنه وکړي.